السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل خوشحاله او ژوندي او کامیاب لره. دوستانو، د رجب د میاشتې یوه بهترینه او ناشنا او مجرب عمل در سره شریک کوم چې انشاءالله د دې په برکت سره ستاسو هر حاجت پوره کیږي. د دې په برکت سره ستاسو هر پریشانی حل کیږي. د دې په برکت سره له هر څومره بیماریانو څخه الله پاک جل جلاله تاسو راباسي. د دې په برکت سره الله تعالی پر تاسو باندې بې انتها زیات رحمت کوي. کله چې پر الله تعالی جل جلاله پر خپل بنده باندې مهربانه سي نو پر هغه باندې رحمت وکړي. کله چې رحمت ور باندې وکړي هغه انسان بیا کامیاب ده. دوستانو، تاسو به ډېر څه اورېدلي د رجب د میاشتې په باب باندې چې دا یوه ډېره بهترینه میاشت ده. تاسو به له علمای کرامو هم اورېدلي، خو زه له تاسو سره څه د دې په فضیلت باندې یو څو خبرې کوم. له هغه نه بعد وظیفه در سره شریکه کوم چې تاسو ښه یقین عقیده پر دې باندې مضبوطه سي چې یاره دا څومره بهترینه میاشت ده او په دې کې دا وظیفه کول څومره زر مؤثر او تاثیر کوي او دغه میاشت الله تعالی جل جلاله ته څومره خوندوره او څومره محبوبه ده. محترمینو، په دې میاشت کې الله پاک جل جلاله پر انسان باندې بې انتها زیات رحمتونه کوي او په دغه میاشت کې چې یو انسان د الله تعالی عبادت کوي ثواب یې دوچنده ده. مثلا داسې ده لکه په نورو میاشتو کې چې دی 2 واره وکړي او په دې میاشت کې 1 وار، هغه له هغو 2 واره سره برابر ده. خدا یاد وساتئ که خدای مکړه یو انسان په دغه میاشت کې غلط کار ناروا کوي، هغه هم ګناه دوچنده ده. نو کوشش وکړئ له دې څخه پرهیز وکړئ او په دغه میاشت کې چې انسان د الله تعالی څخه څه غواړي ډېر زر قبلیږي، دعا یې ډېر زر قبلیږي. ولې؟ ځکه چې دا میاشت ډېره بهترینه میاشت ده. دا میاشت الله پاک جل جلاله ته ډېره محبوبه ده. علماء کرامو د دې میاشتې مشابهت له باد سره ورکړی ده. وایي کله چې هم د باران مثلا امکان پیدا سي نو پر هغه علاقه باندې اوله وار نری باد راوالوزیږي. نو بیا چې کله باد راوالوزیږي نو د دې خلکو دا سوچ او فکر سي چې باران ورپسې د امکان شته چې باران وسي ځکه چې دا هوا د بارانه ده. نو بیا وریځ ورپسې راپورته سي. نو په دغه میاشت پسې د شعبان میاشت ده هغه وریځ ده، د رجب میاشت یې باد ده. خو کله چې وریځ د انسانانو پر سرو باندې ودرېده د دې خلکو بیا ښه یقین نور هم چې یاره وریځ راپورته سوه نو له دې څخه دا معلومیږي چې باران وریږي. او باران چې کله ووري په باران کې بیا د خدای پاک جل جلاله رحمتونه زیات دي. په باران کې بیا انسانانو ته هم خوشحالي پیدا کیږي، حیوانانو ته هم سنځکې آبادیږي، کال آبادیږي. په دې سره ټول انسان خوشحاله کیږي، حیوانان هم په دې بارانو سره خوشحاله کیږي. خو کم باران چې بیا ووري دغه مثال یې ورکړی چې د رمضان میاشت په پسې ده هغه باران ده. الله پاک جل جلاله په هغه میاشت کې پر انسانانو باندې رحمتونه کوي. الله پاک جل جلاله په هغه میاشت کې انسانانو ته د ګناهو معافي کوي. الله تعالی جل جلاله په هغه میاشت کې انسانانو ته بې انتها رزق ورکوي. نو دوستانو، عرض مې دا و چې دا د رجب میاشت ډېره بهترینه ده. یوه روزه پکې نیول د ټول کال ثواب لري، لکه ټول کال چې انسان روزي ونیسیږي. یو عبادت پکې کول الله تعالی یې دوچند ور حسابي او چې دعا په کوي الله پاک جل جلاله یې فورا قبلوي. چې د هر حاجت په باب یې کوي، کې د رزق لپاره کوي، کې د محبت، کې د رښتې ستا په زړه کې چې څه جایز وي د هغه په باب چې ته دا وظیفه کوي او دغه دعا هم کوي. په دې میاشت کې د رجب په میاشت کې الله تعالی یې فورا قبلوي. محترمینو، د یا عزیزو چې نوم د الله پاک جل جلاله د دې وظیفه در سره شریکه کوم د رجب په میاشت کې چې ډېره بهترینه میاشت ده. یا عزیزو، د الله پاک جل جلاله یو نوم ده چې ډیر بهترین نوم ده، طاقتور نوم ده، مکرم معزز نوم ده
عزیز معنا دا د عزت ورکوونکی. الله پاک جل جلاله انسانانو ته عزت ورکوي. دا عزت ورکول هم د الله پاک جل جلاله فلاس کې دا او ذلت ورکول هم الله پاک جل جلاله فلاس کې دا. الله تعالی کو غواړي یو انسان عزتمن کی کولای شي، الله پاک جل جلاله کو غواړي یو انسان ذلیل کی کولای شي، خو دغه نوم په برکت سره تاسو کولای شئ چې وظیفه وکړئ. الله تعالی تاسو ته عزت درکړي، داسې عزتمن کړي چې الله پاک جل جلاله تاسو ته مال او دولت درکړي، چاته محتاج نشئ. الله پاک جل جلاله تاسو ته مال او دولت درکړي، کله چې بیمار یاست په هغه باندې علاج وکړئ، چاته لاس پورته نه کړئ، چاته محتاج نشئ چې زه خو دومره غریب یم ما ته قرض راکړه، هغه نو هم کله بیا قرض درکړي، کله قرض نه کړي در جواب درکړي. مثلا د دې وظیفې په برکت سره الله پاک جل جلاله تا ته بې انتها زیات عزت درکړي او په دنیا کې به دې مشهور کړي او په دنیا کې به دې معزز کړي او ستا هغه ټول حاجتونه به الله پاک جل جلاله در پوره کړي. د هېچا په حضور کې به هم ته کله سر ټیټ نه سې، د هېچا په حضور کې به هم کله ته محتاج نه سې چې د ذلت په باب باندې و بل ته لاس پورته کړي. د سوالګرۍ لپاره له دې ټولو څخه به د الله تعالی وساتي. محترمینو دا وظیفه صرف او صرف د ماخستن له لمانځه وروسته کولی شئ. د ماخستن له لمانځه وروسته په دې دوران کې تر هغه وخته پورې چې تاسو بیدیږئ. په دې دوران کې دغه وظیفه په یو ځای کې به کینی چې هغه داسې ځای وي مثلا په هغه کې شور او غږ د کوچنیانو یا تګ او راتګ نه وي، نو کله چې په هغه ځای کې کینئ نو دغه وظیفه به وکړئ، خو تر دې مخکې به درې واره درود شریف چې اللهم صل دا به ووایاست، په پای کې هم 3 واره درود شریف. کله چې مې درود شریف اول وار باندې شروع که 3 واره مې ووایئ، دغه نه بعد به دغه لفظ دغه نوم د الله پاک جل جلاله یا عزیزو یا عزیزو 2.5 واره به ووایاست. چې 2.5 واره مې ووایئ، له هغه نه بعد به بیا 3 واره درود شریف ووایاست. اوس بیا نو عمل دا ده که غواړئ چې یو څوک له ځان سره راضي کوئ، پر یو ګیلاس اوبو بیا دم کوئ، په هغه کس بیا وڅښئ چې هغه تاسو غواړئ د ځان محبوب یې جوړوئ. یا د ښځې د خاوند تر مابین مینه او محبت کول غواړئ نو پر اوبو یې دم کوئ، دواړه دې وڅښئ. یا مور و پلار مثلا چې هر څوک پر دغه اوبو باندې بیا دم کوئ، په هغه کس باندې بیا وڅښئ. یا هغه مریض وي ناجوړه وي هم داسې کولی شي چې پر دې اوبو یې دم کوي، په هغه انسان باندې یې وڅښئ، هغه ته به الله پاک جل جلاله شفا ورکړي. نو وروسته کله چې وظیفه خلاصه کوئ نو بیا به دعا هم ضرور وکړئ، دعا به نه پرېږدئ ځکه چې دعا چې ده الدعا مغز العبادات، دا مغز د عبادت ده، اصل د عبادت ده. نو تاسو دعا وکړئ، دعا به الله پاک جل جلاله قبوله کړي چې هر څه غواړئ هغه به الله تعالی تاسو ته درکړي، د زړه ارمان به مو در پوره کړي، هغه جایز ارمان به مو در پوره کړي. او په دغه میاشت کې کوشش وکړئ ډېرې وظیفې کوئ، ډېرې عبادت کوئ، دا ډېره بهترینه میاشت ده. که عبادت نسئ کولی، وخت نه لرئ سره، بیا نو دا وکړئ ګناهوې پرېږدئ، ګناهوې مه کوئ. یوه ګناه پرېښول دا دومره ثواب لري، دا ډېره بهترینه ده تر 1000 رکعتو لمونځو، دا بهترینه ده ستاسو لپاره. کوشش وکړئ په دې دنیا په دغه میاشت کې، بلکې د ټولې زندګۍ لپاره دا کوشش وکړئ چې له ګناهو څخه توبه وباسئ. خو په دغه میاشت کې شروع وکړئ، که دې نه یې کړې له نه بعد توبه وباسه، الله تعالی ته رجوع وکړه د الله طرف ته. په الله قسم درته کوم په دې دنیا به هم کامیابې، په هغه دنیا به هم کامیابې. نه په دې دنیا والله کله پریشانی مشکلاتو سره مخ شې، نه په هغه دنیا باندې ډېره د خوشحالۍ او د سکون زندګي به تېره کړې. خدای دې وکړي دوستانو چې دا وظیفه مې خوښه سوي، له نورو ملګرو سره هم ضرور شریکه کړئ. تر بلې وظیفې پورې د الله په امان دعاګانې موږ ته کوو، بیا تاسو ته کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.